قدرمن لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. صالح وایي د پاسپورټ ریاست د طالبانو تر ټولو بدنامه اداره ده. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ او چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د راپرځېدلي یعنې سقوط شوي حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په میلیونونو افغانان د طالبانو د وحشتونو له امله هڅه کوي چې له وطن نه وتښتي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه د کابل پر پاسپورټ ریاست هم سختې نیوکې کړي. هغه ویلي چې د کابل پاسپورټ ریاست د طالبانو تر ټولو بدنامه اداره ده او له همدې امله ترې زرګونه افغانان ځورېږي. هغه ویلي که چیرې د ګاونډیو له لورې پولې خلاصې وای ښایي د کډوالو سیلابونه ورغلي وای. امرالله صالح دغه راز زیاته کړې چې د طالبانو مشرتابه ملا هیبت الله وجود نه لري او د طالبانو ستراتیژیک مدیریت د پاکستان د استخباراتو په واک کې دی. هغه دغه راز په خپله پاڼه لیکلي چې د ورځې په لسګونو تجاران او صرافان د طالب مشرانو له لورې تښتول کیږي خو رسنۍ ته ازادي نشته ځکه ترې څوک خبر نه دي. امرالله صالح وایي خلک نور په تنګ راغلي او نور باید د ظالم نظام پر وړاندې پاڅون وکړي. طالب چارواکو تر اوسه په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.